د حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه خلافت هغه حاکم چې له الله نه ویریده نه له خلکو. تصور وکړئ یو خلیفه چې د نیمې شپې نړۍ واکمن دی، خو وایي که د فرات پر غاړه یو حیوان هم وږی پاتې شي زه به یې مسؤل یم. نه پوځ ویرولی شي، نه خزانه، نه تاج، بلکې یوازې د الله پوښتنه. دا کوم حاکم و؟ دا و حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه. اوس واوره ولې د ده دا خبره عادي نه وه، بلکې د تاریخ بنسټ یې لړزاوه. کله چې حضرت عمر رضی الله تعالی عنه خلیفه شو، د خلافت عزت ونه باله بلکې ازموینه یې وګڼله. ده به ویل که خلک سم وي عمر به هم سم وي، او که خلک تباه شي عمر به حساب ورکوي. دا فکر د خلافت روح و، ځکه د ځان د امت مالک نه بلکې امین ګاڼه. د فرات خبره ولې دا جمله دومره لویه ده؟ هغه مشهوره جمله که د فرات پر غاړه یو سپی هم وږی پاتې شي ویره لرم چې عمر نه به یې پوښتنه کیږي. دا یوازې احساساتي خبره نه وه، دا د حکومت فلسفه وه. فرات د مدینې نه ډیر لرې و، نه انټرنیټ و، نه راپور، نه پولیس، خو حضرت عمر رضی الله تعالی عنه پوهېده چې قدرت د نه پوهېدو عذر نه لري. نن که یو مشر ووایي زه خبر نه وم، حضرت عمر رضی الله تعالی عنه دا خبره له منځه وړې وه. قانون کې د خلیفه زوی هم معاف نه و. د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه په دور کې قانون د نوم لپاره نه و. ده به ویل زورور هغه دی چې حق ومني، نه هغه چې خلک وویروي. که د خلیفه زوی هم خطا شوی وای نو سزا به یې لیدله. همدا وجه وه چې خلک مطمئن وو، ځکه قانون د انسان لپاره و نه د مقام لپاره. اداري نظام عمر رضی الله تعالی عنه یوازې عادل نه و، مدبر هم و. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه لومړی خلیفه و چې منظم دیوان یعنې اداري سیستم یې جوړ کړ. قاضیان یې وټاکل، والیانو ته یې لیکلي قوانین ورکړل، د والیانو شتمني یې څارله. ده به ویل ما تاسو حاکمان نه یې ټاکلي بلکې د خلکو خادمان مې ټاکلي یې. که یو والي شکایت درلود حضرت عمر رضی الله تعالی عنه به واورېده، حتی که شکایت کوونکی یو عادي انسان هم و. ساده ژوند. خلیفه خو بیله آرامه سره له دومره واک حضرت عمر رضی الله تعالی عنه په ساده جامو کې ګرځېده، ساده خواړه، ساده کور. ده ویل زه څنګه مړېدلی شم کله چې په امت کې لوږه وي. ده غوښتل د امت درد په خپل بدن کې احساس کړي. ولې غیر مسلمانو هم د عمر رضی الله تعالی عنه عدالت ستایه؟ د حضرت عمر عدالت یوازې د مسلمانانو لپاره نه و، غیر مسلمانانو به هم ویل د عمر په حکومت کې موږ خوندي یو. د مذهبي ازادي ورکړه، ځانګړي حقونه یې خوندي کړل او ظلم یې حرام وباله. همدا وجه ده چې نن هم تاریخ لیکي عمر رضی الله تعالی عنه یو انساني مشر و، نه یوازې اسلامي. ویره هغه خلیفه چې ژړل به یې، حضرت عمر به ډیر وخت ژړل. خلکو به ویل ولی؟ ده به ویل زه د جنت نه مطمئن نه یم، زه د حساب نه ویریږم. دا و هغه انسان چې د نیمې نړۍ واک یې درلود خو زړه یې د الله نه رپېده. دا کیسه د تیر وخت نه ده، دا د نن ورځې لپاره پیغام دی. واک، مسؤلیت، مشري، خدمت، عدالت، نجات. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه موږ ته وښوده چې ریښتینی خلیفه هغه دی چې د خلکو نه مخکې له الله وویریږي. که داسې مشران بیا راشي نړۍ به بدله شي.